په کومه خوله به مې د مینې نامه بیا اخیسته، په کومه خوله به مې د مینې نامه بیا اخیسته او چې ستا ډولۍ اوچتېدله ما ساه اخیسته. هم د تیارو ته مخامخ کړم ورک منزل دې راکړو، هم د تیارو ته مخامخ کړم ورک منزل دې راکړو، هم دې په زور زما د لاسو نه رڼا اخیسته. دا ستا نفس راته د ورک ژوندونه انجام معلوم و، دا ستا نفس راته د ورک ژوندونه انجام معلوم و، ځکه د مرګ د سیوري لاندې مې پناه اخیسته. ما ستا په مینه کې بیخي کثرت پرېښی نه دی، ما ستا په مینه کې بیخي کثرت پرېښی نه دی، ما ستا دپاره به د هر چا نه دعا اخیسته. د منصور کار څه و چې سر په مزدورۍ پسې و، د منصور کار څه و چې سر په مزدورۍ پسې و، د دنیادار جانان د پاره یې دنیا اخیسته. د محمد ګل منصور صاحب نه نور څه غزلې، نظمونه او اشعار به هم اورو. آینه مخکې منصور صاحب سره یو څو خبرې کوو. منصور صاحب اکثر پروګرامز کې ستا په سر څو ځله د خپل سره تېروتلی یم، ستا په سر څو ځله د خپل سره تېروتلی یم، او تا خو به اوس څه نه څه جانانه پېژندلی یم. چا وی چې څوک خپله جنازه په خپله وړی نه شي، چا وی چې څوک خپله جنازه په خپله وړی نه شي، ما خو ستا د لاس نښې در وړي دي درغلی یم، او ته خو په رښتیا باندې کافر یې، ولې نه یې څه؟ ته خو په رښتیا باندې کافر یې، ولې نه یې څه؟ ته خو لا ژوندی تا په کوم حال کې لیدلی یم؟ کافر جانان زما یو کتاب هم را روان دی، نو انشاءالله ستاسو په کتونکي به وګورئ چې دومره راته ووایه چې څو به ستا اختیار کړم، دومره راته ووایه چې څو به ستا اختیار کړم، دومره راته ووایه چې څو پورې به غلی یم. او اوس ستا د زړه ومنم که خپله رضا وکړم، اوس ستا د زړه ومنم که خپله رضا وکړمه، اوس خو د جانانه تر کوڅې را رسېدلی یم. مننه جي، ډېر بهترین منصور صاحب. منصور صاحب دې نه علاوه نور څه غزل زموږ د مینهوالو دپاره؟ مینهوالو دپاره به ډېر څه درته ووایم چې ستا کلي ته د لارې نه کتل مې یادېدې مې، د پورې غره کې ناست مې ژړل مې یادېدې مې، ستا کلي ته د لرې نه کتل مې یادېدې مې، د پورې غره کې ناست مې ژړل مې یادېدې مې. او منم شاعري ګرانه وه خو بیا هم په یو وخت کې، منم شاعري ګرانه وه خو بیا هم په یو وخت کې، او شعرونه په اسانه جوړول مې یادېدې مې. او نور به دوه شعرونه درته ووایم چې راغلې په موده پس وه ګودر ته په ژړا شوه، راغلې په موده پس وه ګودر ته په ژړا شوه، او په کلي چې راتېره شوه، راغلې په موده پس وه اختر ته په ژړا شوه، په کلي چې راتېره شوه ګودر ته په ژړا شوه، ویلې چې هغه دې په لیدو پسې رنځور شو، ویلې چې هغه دې په لیدو پسې رنځور شو، کتل یې عینکې خپل بشر ته په ژړا شوه، خوشحاله شوه چې نوي لپټه مې ورله یوړه، خوشحاله شوه چې نوي لپټه مې ورله یوړه، خو پامې شو زما سیر څادر ته په ژړا شوه. غوسه وه چې پخوا مې تېرېدله خو چې ولې، غوسه وه چې پخوا مې تېرېدله خو چې ولې، دا څه وشو چې وکتلې بېرته په ژړا شوه، ویلې چې ته لاړې هغه هم په رنځ اخته شوه، ویلې چې ته لاړې هغه هم په رنځ اخته شوه، د کلي یوه ترور یو مسافر ته په ژړا شوه. منصوره دا چې ته بېخوده لار کې راګزار شو، منصوره دا چې ته بېخوده لار کې راګزار شو، دا څوک وه چې دې ودرېدله سر ته په ژړا شو. منصور صاحب ستاسو هغه یو غزل و تاسو دلته چېرته ویلی و چې هسې به مې قسمت کې کلیواله نه وه، تاسو کوم ځای کې ویلی؟ هغه خو ډېر ریل دا اصلي چهره و زما چې مونږ کله دلته کې والد صاحب مونږ هغه خبر زما په سترګو کې د سواله نه وه، هغه خبر زما په سترګو کې د سواله نه وه، هغه مینه وه خو ما غوندې لیواله نه وه، او ګېډۍ وړی شم لو کولی شم په ګوټ کې ښه یم، ګېډۍ وړی شم لو کولی شم په ګوټ کې ښه یم، زما واسې په نصیب کې کلیواله نه وه،
ګېډې وړی شم لو کولی شم په ګوټ کې خیم زما به هسې په نصیب کې کلیواله نه وه یا به په ما پسې خفه وه یا به بل څه چلو یا به په ما پسې خفه وه یا به بل څه چلو خو چې ډولۍ ته ورختله نه خوشحاله او هغه هوښیاره وه د مخکې نه ډاډه اوسېده هغه هوښیاره وه د مخکې نه ډاډه اوسېده هغه چې تلاغه زما غوندې بدحاله نه وه او بیا پسې داسې څه شعر دی چې زما حال ته یې کتل منصوره غلې شوله هغه د ایوب صابر هغه ټپه هم را یاده شوه چې څنګه هم هغسې نه یم ایوب تنګیوال والا که نن سبا دې ولیدم لیونی یم نو هسې دغه شعر راته را یاد شو چې زما حال ته یې کتل منصوره غلې شوله پوه یم چې هسې خو راغلې زما خواله نه ډېره مهرباني منصور صاحب ډېر زبردست اشعار قدرمندو تاسو بهترین مختلف انمول غزلې واورېدې د محمد ګل منصور صاحب نه کابل ته موږ راغلي یو زموږ د نننی پروګرام په کابل کې د محمد